یو برینډ نوم هغې ته موږ ورکړی زرکون څه معنا ده؟ زرکون بیسیکلی سر دا پریشیس سټون دی معدنیات کې او موږ هم په نیچر کار کوو. دا نیچر پروډکټ دی نو دا موږ د زرکون په بیک باندې په لاسو باندې جوړیږي. دا په کړای باندې سر په لاسو باندې زموږ شال جوړیږي سر. هغه بیا موږ د کې پی کې ډیفرنٹ چې کوم ځای کې امبراډریز کېږي فیمیل ورکرز هغې باندې موږ دا د لاسو کشیدکاري کوو په هغې باندې. Very good. او دا تاسو آنلاین هم خرڅوئ؟ دا آنلاین هم سر زموږ زرکون ډاټ پی کې چې دی دا خپل پیج دی سر په هغې باندې آنلاین هم اویلیبل وي او زموږ خپل په زرکون چې دی نو پروډکشن یونټ او ډسپلی دې کې تاسو کم جوړ کړي دي سلامپور ولا کم دي؟ ټول دې کې سر موږ سر چې کوم دا ټول دي دا 100% دا اسلامپوري شال دي او په دې باندې دا کار چې دا ټول دی د ډیفرنٹ ایریاز نه موږ په لاسو باندې دا خو افسر افغانه دا خو ګیر یار دا ویډیو اپلوډ نه کی یار دا خو بیا کور کې قصه کوي. دا خو ډېره دا تا لکه تا بیا به ګلويش ته څوک جواب غټ کار را لونه او کنه چې دا خو تا شالل دي دا په لاسو باندې د شوی دی بیا په لاسو باندې شوی دا سکیچ کیږي نه دا سره پیکچرز ته ګوري او دا غینه ډایرکټ په دې باندې زبردست یار ډیر خپل فیمیل دی موږ ټرین کړی دي 350 فیمیل ورکرز دي موږ ها دا یو شال خور کړه څومره دی دا څومره دی هغه کار کوي زبردست او دې بیا قیمت څه وی دا دا خو ډیفرنٹ رینج والے دي دا څنګه دا رسول دا چې دا سر 4300 رینج والے ها نه یار یې سم نه دي والله نه د اوریجنالټی پته لګي دی باندې سر دا ټیکس دی په دې باندې موږ د شال پوره سپیسیفیکیشنز لیکل دي چې کوم دا کوم دغه والے کوالټي والے دي په دې باندې کوم کار شوی دی سر دا ټول په دې باندې هغه رینج والے دی باندې سر به په دې کې لکه ځنګړتیا دا چې پلاس جوړ دی کنه پلاس جوړ دی او زمون په سیمه باندې د دې سیس قدر ډیر زیات کم وي. زمون کداغه شانتي د بهر ملکونو داسې کوم نو ویزټرز راشي نو هغه دې ته قدر ورکوي خو مونږ خپل قدر ورنکو. امین جان ستا خبره به مخکې په وړاندې بوزم دا ټول ګل ګنډل دي ستن تار باندې په دې کار کېږي. نو شاعر وایي که څوک زما د بېوسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي. رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ د خپل وطن هغه پروډکټ دی که دا مونږ صحیح برینډ کو صحیح مارکیټ کو نو مونږ د دنیا روزګار دلته خلکو ورکولی شو. دا زه بیا وایم چې دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نه شې دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نه شم او داسې یم د ګېډې غم په مخه کړی خپل بچي هم په رڼا لیدلی نه شم نو دا د ګېډې غم دی. او زړګو مونږ ډېر خوشحاله وو چې ستاسو دا زرکون چې کوم هینډیکرافټ والا تاسو یو کوشش شروع کړی دی د دیو د واتساپ لاره هم شته دی د فیسبوک لاره هم شته دی دا تاسو آنلاین هم اډر کولی شئ او بیا په تیره یو خو ریټس ډېر ریزنیبل دی امین جانه دویمه خبره دا ده چې ډېر اوریجنل پروډکټ دی اوریجنل موږ په خپله باندې وکاته. اخره کې یو خبره کومه جی دا ګوره فری اډورټایزمنټ دی او د نو ملګري دی دا چې کوم تاثر جوړل کی چې ګوره داسې نه شي دا ګوره موږ د ملګرو سره دا وایو زه بیا دا خبره کومه چې دا وطن زمونږ خپل دی دا خاوره زمونږ مور ده دا موږ اون کړې ده دا که زمونږ د سلامپور شالونه دي دا که د وزیرستان هینډیکرافټس دي دا که د چترال ستار دی دا که څه هم دي دا وداوټ ا سنگل پنی دا منګه مارکیټ کو د دې منګه اشتهار کو د دې منګه ایډورټایزمنت کو ځکه چې منګ غواړو چې زمنګ د وطن د خړسري رونه آبادی دا زمنګ د وطن آبادی ده. نو څنګه چې امین جانوي منګ ور سره په هر ډګر باندې ولاړو روانو سي او زمنګ د میډیا د لارې زمنګ د ټولنیزو رسنیو د لارې چې کوم مرسته کول غواړي موږ تاسو سره وکړو. بل سر زمنګ د تاسو کوګوري سلوګن چې د امپاورینګ آرټیزن بیسیکلی موږ سرکار کو په امپاورینګ آرټیزن چې کوم زمنګ آرټیزنز دي چې کوم دا بیسیکلی چې کوم هنر دی چې موږ هغه راوچته غواړو چې هغه راوچت شي مارکیټ کې هغه په خپل خو په خپل ودرېږي او داسې خبره ده. موږ زیاتره موږ سره چې کوم 350 فیمیل ورکرز دي چې کوم په کې پی کې په ډیر زیات ریپریس کې دي هغه سره نه د بجلی سہولت شته نه د سدوبو سہولت شته نه سره د هغه کېتی باړي وي نو هغه ته موږ دغه ورکو ټرین کړی مې دي هغه موږ سرکار کې د دینه دغه روزي چلیږي. دا ډیره لویه خبره ده چې خلک امپاور کوي او به په تیره هغه خلک څوک چې د هنر د دنیا سره تعلق ساتي تاسو به کله هم نه بدرنګيږئ خپل کسبګر خپل هنرمن مسپکوي ځکه چې دلته منګه خپل کولال چې کوم دی هغه ته په خسترګو نه کاته نو هغه د فیصل آباد غټه انډسټري شوه چې هلته اوس د سیلور لوښي هم راځي که چېرته تاسو موږ انکریج نه کړو نو دغه هنر به زموږ نه بیا بل ځای ته لاړ شي. نو راځئ چې په شریکه خپل هنرمندان موږ انکریج کړو. دې کې دا پروډکټس اډ کړي دي لیدر والا بیسیکلی په سواد کې هم د لیدر برانډ نشته سر نو موږ یو آیډیا راوغسته چې کوم جنون لیدر دی چې کوم د سیج د لپاره کوم لیدر پوینټ د لپاره پروډکشن کې هم هغه پروډوسرز دي هغه ته موږ یو کلچر ټچ ورکړ د سواد والا چې کوم امبراډډ پیسز دي هغه موږ ډیزاینز کړل او هغه موږ په لیدر کې اٹیچ کړی یو پروډکټ نیو پروډکټ او هغه سره د جنون لیدر باندې سره او په مینیمم پرایسز باندې موږ لانچ کړل موږ چې او باران ماران او دا خو نه دخکې کنه واټر پروف دی ویری ګډ ویل ډن. بس دا سره چې دا به لګ ډیر وخت علي ته به تسلی ساتي په ډیره سړه سینه باندې به دا چیزونه مخ په وړاندې وړو او دنیا ته به دا خو چې دلته هنر دی دلته فن دی دلته هنرمندان دي دلته آرټیست دي. خوشاله راته اوسې ډیره مننه. ډیره مهرباني. ثانک یو.